بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دارم که تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت او مزل اختر مو مبارک شه. روژې مونځونه بعد عبادات مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول شه. زه محمد ذکي حکیمي د کلر صاحب افغانستان ټي وي چینل څخه ستاسو په حضور کې دوستانو زه نن غواړم سره د خپل ملګرو سره لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته لاړ شو په چکر باندې. نو غواړم دغه تصویرونه او دغه چکر تاسو سره شریک کړم. زموږ سره پاتې شئ. قدرمند لیدونکو تاسو ګورئ چې موږ لغمان ښار ته ورسېدلو. د لغمان ولایت مهترلام ښار ته ورسېدلو. نو دلته غواړو فقط د خوراک دپاره یو څه ترتیبات برابر کړو او نور انشاءالله مخ په علیشنګ باندې یو. نور انشاءالله تصویرونه هم تاسو سره شریکوو. له موږ سره پاتې شئ. تاسو چیرته په خیر سره ورسېدلو؟
اوس علیشنګ کلي نه تیر شو که نه مربوط د مرکز د علیشنګ ولسوالي ته ورداخل شو. ښه په خیر سره او نور به مخکې ځو که نه په خیر؟ مخکې ولسوالي ډېر بره. بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو، مونږ خو علیشنګ ساحې ته ورسېدلو د لغمان ولایت. نو تاسو منظره ګورئ چې ډېر ښایسته ساحه ده، سیند بهیږي او ښایسته شین چمن ده او ونې دي بوټي دي، نو ډېر ښایسته ځای دی. نو تاسو هم که کولی شئ لغمان ولایت علیشنګ ساحې ته راشئ، علیشنګ ولسوالۍ ته، او دغه فضا څخه خوند واخلئ. واقعا یو ډېر ښایسته ځای دی. دوستانو بیا هم ستاسو اختر مبارک وي. نو فقط دغه یو لنډ چکر و لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته. نو دلته مونږ سره د دوستانو راغلي و، چکر هم ووهه، نو یو څو تصویرونه مې له تاسو سره شریک کړه. نو تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم، تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه، والسلام.